بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښایو چې موږ څنګه خپل نوی رینګ ټون جوړ کړو. رینګ ټون چې کوم دی په ډېرو طریقو سره جوړېږي او په ډېرو اپلیکیشنونو جوړېږي. په نننۍ ویډیو کې موږ ته اپلیکیشن درښایو په هغه سره ډېر په اسانه طریقې سره جوړېږي. اپلیکیشن کومه ډاونلوډ کېدلو طریقه د ویډیو په اخر کې ستاسو درښایم. ټول اول به پلی سټور ته لاړ شئ، اپلیکیشن به ډاونلوډ کړو. چې کله ډاونلوډ کړو په باندې به کلیک وکړو، بیا اوپن کړو. څنګه پرمیشن ونیو نو پرمیشن دلته په الاو باندې کلیک وکړو. دلته به دوه ځله په الاو باندې کلیک وکړو. تاسو به دا انټرفیس وشي. دا کوم د فرست نمبر اپشن دی، مای نیم رینګ ټون کوم اپشن دی، نو په دا باندې به کلیک وکړو. تاسو به صفحه اوپن شي. دا به دا لګویټ وکړو. څه کتلی شئ دا صفحه مو سره اوپن شوه. کوم د انټر یور نیم دی، نو په دغه کې خپل نیم ایډ کړو چې کوم نوم هم په کوم باندې رینګ ټون جوړول غواړو. دا طریقې سره به نوم پکې انټر کړو. کوم د بره هی اپشن دی، تاسو نوم اول نه به هی نوم اخلي. په دا کې به تاسو هیلو سرچ ایډ کولی شو، یا سر میسټر. په دې طریقې سره تاسو نوم یې به داخلي میسټر عبدالله افریدي. وړاندې کوم د لینګویج دی، نو دا کې ورته انګلیش سلیکټ کړو. دا نورې لینګویج هم دي، د جاپان او وغیره. انګلیش ورته سلیکټ کړو. اردو دا کې شته نه، پښتو. دا څلور پنځه لینګویج چې دا کې ورته انګلیش سلیکټ کړو. وړاندې کوم د میل او فیمیل اپشن دی، نو که ښځې په اوس کې څو د رینګ ټون غواړو، پر میل باندې کلیک فیمیل باندې کلیک وکړو، که نر باندې نو میل باندې. وړاندې تلی کوم دی میوزیک دی، دا به هم سلیکټ کولی شو. دا به هم چې کوم میوزیک بیکګراوند دی، دا به هم د رینګ ټون څه وي. دې کوم د سپیډ دی، دا هم اعداد نه خپل لیول مطابق څو ایډ کولی شو. په دې طریقې سره ډېر په اسانه طریقې سره دا جوړوم. چې کله دا جوړ شي، وړاندې دا کوم د پلی اپشن دی، نو پر پلی باندې څو اورېدلی هم شو. اورېدلی سیو باندې چې کلیک وکړو، دا به سیو شي. کوم د میوزیک بیکګراوند اپشن دی، نو په دغه باندې چې کله کلیک وکړو، په دغه کې ډېرې لیولې دي. په دغه کې به تاسو سلیکټ کولی شو. په دغه کې په انګلیش کې ډېر لیکي، مطلب یې مو فون اوچت کا، مو کال اوچت کا. دا ټول هر کوم یو ته هم تاسو سلیکټ کوو. وړاندې کوم د بیکګراوند میوزیک دی، نو په دغه باندې چې کله کلیک وکړو، دا طریقې سره د میوزیک دا کې چې کوم یې هم تاسو خوښ اپ کې ایډ کوو. موږ پکې دا میوزیک خوښ شو، زه پکې دا ایډ کوم. وړاندې پر سیو باندې به کلیک وکړو. وړاندې کوم دا سیو اپشن دی، نو په دغه باندې به کلیک وکړو، دا به سیو شي. زه تاسو سره ښایم چې دا موږ څنګه د رینګ ټون جوړ شولو. Mr. Abdullah Afridi, please answer the phone. نو په دا طریقې سره تاسو خپل نوی رینګ ټون جوړولی شو. چې کوم اپلیکیشن دی هغه کوم انټرفیس د سکرین مو ته شو کړی، پلی سټور ته به لاړ شو. دا نو ما به سرچ کړو، دا اپلیکیشن د سکرین مو څه کتلی شو، دا به ډاونلوډ کړو. تر اوسه پورې په چینل باندې چینل سره ضرور سبسکرایب کړو.